سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ سي. یو ځل بیا میراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې په میکسي صرافۍ کې موږ تاسو فیوچر ټریډینګ وکړو. نو په میکسي صرافۍ باندې ما ویډیو جوړه کړې و چې څنګه کولی شو په میکسي صرافۍ کې اکاونټ جوړ کړو. کوم ملګرو په میکسي صرافۍ کې اکاونټونه نه جوړ کړي د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې د هغه ویډیو لینک شته د ما به لیکلي د میکسي صرافۍ د اکاونټ جوړولو ویډیو. تاسو به هغه ویډیو ګورئ په هغه طریقه به ځات اکاونټ جوړ کړئ. نن په دغه ویډیو کې موږ تاسو په دې باندې خبر ګړو څنګه کولی شو موږ تاسو په میکسي صرافۍ کې فیوچر ټریډ شې دی وکړو. تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل میراج خان سکل سبسکرایب کړئ. کله چې هم تاسو خپل میکسي اکاونټ را خلاص کړئ تاسو به راشئ لومړی به اکاونټ تاسو وریفای کړئ. اکاونټ په جوړ کړئ او ویډیو کې مې مکمله طریقه ښودلې. را به شئ تاسو خپل وایلیټ ته سیده به تاسو د ځای نه وایلیټ ته سیده وایلیټ برخې ته به راشئ. چې کله په وایلیټ باندې کلیک وکړئ دلته به لومړی تاسو له سپاټ نه پیسې انتقال کړئ فیوچر ته سیده له سپاټ نه به پیسې انتقال کړئ فیوچر دغه ترانسفر باندې تاسو کولی شئ چې پیسې انتقال کړئ. په ترانسفر باندې به تاسو کلیک وکړئ او له دې ځای څخه به تاسو دا به کلیک کړئ چې تر څو بره سپاټ راشي او لاندې فیوچر سیده اوس موږ سپاټ نه پیسې انتقالو فیوچر ته. دلته څومره پیسې تاسو انتقالوئ څومره یوزرټي انتقالوئ مطلب موږ ټول انتقالو آل باندې کلیک او په ترانسفر باندې موږ کلیک واخیست. سیده په ترانسفر باندې به کلیک وکړئ او بیا به شاته بیک شئ. بیا به راشئ دلته هم چې تاسو پیسې انتقال کړئ له سپاټ نه فیوچر ته نو را به شئ فیوچر برخې ته. چې کله چې فیوچر برخې ته راغلی دلته به تاسو کرنسي سرچ کوئ په دې ځای کې سیده نو دلته به راشئ دلته به تاسو یو کرنسي سرچ کړئ. زه مطلب جی 2 کې ټریډ کړم دلته به راشئ جی 2 ته. چې کله جی 2 ته راغلی په دې باندې زه کلیک اخلم سیده چې کله کلیک وکړم دلته به تاسو لومړی څه کوئ اسولیټډ به انتخابوئ. تاسو اسولیټډ انتخاب کړئ سیده کراس په ځای به اسولیټ انتخابوئ. کنفرم باندې به کلیک واخلئ. له دې ځای څخه تاسو کولی شئ لیوریج ساتئ. لیوریج به کم ساتئ. لیوریج چې هر څومره کم وي نو ستاسو به لیکوایډ پرایس بیا کم وي. لیوریج به کم وساتئ. په کنفرم باندې به کلیک واخلئ سیده او دې ځای نه تاسو کولی شئ چې همدلته خپلو پیسو اندازه ورته موجود دومره پیسو زه غواړم ټریډ وکړم سیده دا به تاسو په دغه شکل ورته ولګوئ. او لانګ که په بای کې اخلئ دې ځای ته به راځئ او که سیل کې چېرته اخلئ سیل شارټ نو دې سیل شارټ ته به راځئ. په بای کې اخلم په دې باندې زه کلیک کوم او دلته به تاسو دلته دا ټیک مار ورته ډک کړئ او کنفرم باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو کلیک وکړئ نو زموږ ټریډ چې دی هغه په جی 2 کې شروع شو. دا زموږ ټریډ دی په میکسي ایکسچینج کې. دلته موږ تاسو ته په دې ځای کې موږ تاسو ته د خپلې ګټې او تاوان فیصدي ښیي په دې ځای کې دا ویني او په دې ځای کې موږ تاسو ته مطلب زموږ ستاسو د ډالرو اندازه څومره په تاوان کې وي سیده نو دلته تاسو ته دا ښیي. په دې ځای کې تاسو ته د ټول جی 2 سایز ښیي چې دومره تاسو دغه پیسو دومره پیسو ټریډ کړی چې دومره جی 2 ته راځي او دا تاسو خپلې پیسې چې دومره اندازه پیسې دي دا ستاسو د لیکوایډ مطلب ستاسو لیکوایډ ته دومره خطر دی. د 3.88% ستاسو لیکوایډ ته خطر دی. دغه 2.12 کې موږ دا ټریډ چې دی شروع کړو په دې ځای کې تاسو لیدل شي او اوسنی دغه چې دی قیمت یې دا دی سیده مارکیټ پرایس قیمت یې دا دی او دا موږ ستاسو لیکوایډ پرایس دی. صحیح شو. کله چې موږ تاسو په میکسي صرافۍ کې ټیک پروفیټ او سټاپ لاس ورکوو نو دې ځای نه موږ تاسو کولی شو ټیک پروفیټ او سټاپ لاس ورکوو سیده نو دې ځای باندې به تاسو کلیک واخلئ او دا ټیک مار به ورته تاسو ډک واخلئ او ورته وکړئ چې انډرسټینډ زه پوهیږم. دلته به راشئ په بره په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې ټیک پروفیټ ورکړئ او په دې ځای کې تاسو کولی شئ سټاپ لاس ورکړئ سیده مطلب زه ټیک پروفیټ ورکوم چې کله 2.2 ته ورسید نو زما دغه کوم ټریډ چې دی دا بند کړئ سیده او دې ځای کې تاسو کولی شئ سټاپ لاس ورکړئ. نو دې نه که زه نه غواړم چې زیات تاوان دلته تاسو سټاپ لاس ورکولی شئ. لکه سټاپ لاس زه ورکوم په 2.10 کې زه سټاپ لاس ورکوم سیده نو دومره تاوان به چې دی ماته راشي. نو چې کله تاسو دا ورته ولګول دلته په کنفرم باندې کلیک وکړئ نو ستاسو ټیک پروفیټ او سټاپ لاس به چې دی هغه ورته ولګي. نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې په میکسي صرافۍ کې ټریډ وکړئ. بله مهمه خبره دا چې اوس تاسو غواړئ چې د خپل ټریډ بندوئ نو کلوز نه تاسو کولی شئ خپل ټریډ چې دی هغه بند کړئ. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې په میکسي صرافۍ کې تاسو ټریډ وکړئ.